ګرانو همکارانو مینسایبانو د رسنیو محترمو غړو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تر هر څه د مخه نننی پروګرام ته د تاسو د راتګ راغلاست وایم او د خوښۍ احساس کوم چې د رسنیو د استازو له لارې له خپل ولس سره د هېواد د مالی نظام عمده پرمختګونه او لاسته راوړنې شریکوم. درنو حاضرینو، څرنګه چې د عوایدو راټولول د ملي بودیجې ترتیب او په عامه چارو کې د هغې مؤثر لګښت او د لویو ملي انکشافي پروګرامونو تر چتر لاندې فعالیتونه د پالیسي تطبیق او له اړوندو اړخونو سره یې همغږي کول د مالیې وزارت له اساسي کاري مسؤلیتونو څخه بلل کیږي. همدې ته په پام سره مالیې وزارت هڅه کوي چې په یادو عمده کاري برخو کې ژورو اصلاحاتو له لارې بهبود، شفافیت او موثریت رامنځته او په تدریجي توګه د هېواد د مالي خودکفایي په لور خپل مزل لنډ کړي. په تیرو 2 لسیزو کې زموږ داخلي عوایدو د ملي بودیجې له نیمې څخه کمه سلنه جوړوي. اما د یادولو وړ ده چې په وروستیو کلونو کې د داخلي عوایدو په راټولولو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او د مالیې وزارت په پرله پسې توګه کوښښ کوي چې د افغانستان د مالي او اقتصادي استقلال لپاره د کورنیو عوایدو سرچینې پراخه او په مالیاتي نظام کې لازم اصلاحات پړې کړي. د روان مالي کال په پیل کې د کورنیو عوایدو لپاره 208 میلیارد افغانۍ هدف ټاکل شوی و چې د کرونا وایروس د اقتصادي او ټولنیزو اغیزو له تحلیل وروسته یاد هدف 170 میلیارد افغانۍ وټاکل شو. مالیې وزارت په خپلو ټولو هڅو کې وشو کولی چې د 1999 کال مالي تر پایه پورې 104.2 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي. کرونا وایروس د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر زموږ د کورنیو عوایدو په زیانمنولو سربیره په عامه لګښتونو کې هم د پام وړ زیاتوالی راوست چې وروسته د نړیوالې ټولنې په مالي همکاري سره موږ وکولی شول چې د موجوده مالي سرچینو او عامه لګښتونو په ډګر کې یاد توپیر له منځه یوسو. حضار گرامی، افزایش عواید داخلی و جمع‌آوری شفافیان یکی از اولویت‌های عمده ماست که با تطبیق اصلاحات همه‌جانبه در پی تحقق آن می‌باشیم. وزارت مالیه طی سال روان یک سلسله اصلاحات را در گمرکات و ادارات مالیاتی عملی نموده که طور مختصر ذیلاً یادآوری می‌کنیم. اصلاحات به طور مختصر که خدمت شما عرض برسانیم، ما در بخش عایداتی تلاش کردیم در طول سال همراه با تیم وزارت مالیه که تغییرات عمده در بخش اصلاحات منابع عایداتی افغانستان به وجود بیاید. از همین خاطر هم بوده که با وجود موجودیت ویروس کرونا و محدودیت هایی که در واردات بود، در پالوی از اینکه واردات کمی آمده بود، یک بخش عمده‌شی بود که گذشته اموالی که وارد افغانستان می شد با یک قیمت گزاف می بود. چون وضع کرونا بود بیشتر مواد غذایی وارد افغانستان می شد که محصولش کمتر می بود. با وجود از این هم وزارت مالیه و بخش عوایدش، ریاست عوایدش تلاش زیاده در این راستا کردن که تقریبا امو هدف را که تعیین شده بود با در نظر داشت مشکل کرونا او هدف به سر برسه. 2 میلیارد تفاوت در او بین وجود داره که در حقیقت
با مو هدف تعیین شده خود ما رسیده که یکی از دستاوردهای بود در بخش عایداتی. ما در بخش گمرکات تلاش کردیم در همکاری با مسئولین امور گمرکات وزارت مالیه که تمام گمرکات افغانستان به شکل سیستم را عیار بکنیم که جلوی فساد در این گمرکات گرفته شود. او سیستم از نصب کمراها گرفته تا ترازو و بالاخره که انشالله تا چند ماه دیگه اسکنرها هم نصب میشه که با نصب کردن این سیستم در حقیقت تمام سیستم واردات افغانستان که شامل وارد گمرک میشه به شکل سیستماتیک از طریق این سیستم‌های وصل شده با کامپیوتر ما ارزیابی، تحلیل و بالاخره قیمت محصول اجناس تثبیت میشه و در همونجا قیمت پرداخت میشه بدون از اینکه دست کسی در این دخیل باشه. ما تلاش ما همی است که سیستم را حاکم کنیم که در او کمتر دست انسان داخل باشه که اونا بتانن در او تغییر و تبدیل به وجود بیارن و ما مطمئن هستیم انشالله که با نصب از این سیستم ها و با دیجیتالی کردن سیستم عایداتی افغانستان ما تا 4 سال دیگر همونطوری که ما در کنفرانس ژنوا برای کشورهای کمک دهنده ای تعهد دادیم که ما منابع عایداتی خود به حد خواهد رساند که از نگاه منابع عایداتی ما تکافوی بودجه عادی مملکت تا 4 سال آینده را انشاءالله و رحمان خواهد کرد و به این ترتیب ما میتونیم که بیشتر استقلالیت اقتصادی افغانستان را تثبیت بکنیم. در گمرکات امی سیستما عیار شد و نصب شده و انشالله که در اخیر این پروگرام اما چیشان هم شما خواد دیدین که به نمایش خواهد گذاشتیم که با تمام گمرکات افغانستان که اینجا با ما وصل است این سیستما عیار شده و انشالله از این حفاظت صورت میگیره و نمیگذاریم که منابع عایداتی افغانستان ضایع شود. به می ترتیب مرز کردم که در بخش تکس هم مالیات هم کوشش ما همیست که مالیات افغانستان هم دیجیتالی بسازیم که هر کس بتانه مستقیما خودش از سیستم همون مقدار تکس و اینای خود مشخص بکنه و بانک هم با این سیستم های ما وصل شده که هر کی در اونجا پول پرداخت میکنه در سیستم داخل میشه و دیگه وجه مالیاتی از اونا ختم میشه دیگه زیادتر دست افراد در این وجود نمی داشته باشه و بیشتر ما به طرف شفافیت میریم. اما طور که شما شاهد بودین در کنفرانس ژنوا هم الحمدلله با وجود شرایط ناگوار کرونایی که در جهان حاکم بود با تلاش‌های مستمر همکارای وزارت ما و شما و بخصوص بخش پالیسی که در این رابطه کار مستمر را انجام دادن و ما از جلالت مآب رئیس جمهوری افغانستان هم اظهار سپاسگزاری میکنیم که وقتاً فوقتاً در ترتیب سند انکشافی افغانستان با ما همکاری کردن و نظریات خود شریک ساختن که نظریات از اونا در این پروگرام ها علاوه شد و ما از معینیت پالیسی افغانستان وزارت مالیه هم اظهار سپاس و تشکر میکنم، خصوصا صدیقی صاحب که در این رابطه با همراه همکارایشان بسیار زحمت کشیدن، خدا خیرشان بده. جناب زدران صاحب هم در این پروگرام کنفرانس با ما بسیار زحمت کشیده بودن، اینا هم در اونجا وجود داشتن. جناب شیرزاد صاحب تازه دیروز تشریف آوردن و بر از اینا موفقیت در همه امور میخواهیم. در کنفرانس برنامه کاری کنفرانس حدوداً 6 ماه قبل آغاز شده بود. در طول این 6 ماه پای هم با مراجع بین المللی با کشورهای مختلف صحبت‌های زیادی صورت گرفت. 2 کنفرانس دیگه قبل از اینکه کنفرانس ژنوا دایر شود، یکیش در کابل ما از طریق
VTC یا ویدیو کنفرانس با اینا داشتیم. در حقیقت تلاش های مستمر امی تیم کاری وزارت مالیه بود که کشورهای مختلف متقاعد به این ساختن که با وجود شرایط کرونایی اونا یک تعهد 13.4 میلیارد دلار برای 4 سال آینده افغانستان بتن. البته این بار یک خصوصیت بارزی که کمک ها داره است که سال 2021 کارش تمام شده، ولی در آخر سال 2021 امو شرایط و نقطه نظرات را که اونا در رابطه با آینده افغانستان و شرایط را که گذاشته بودن باید او شرایط پوره شود که سال آینده باز اونا تصویب کنن. احتمالاً اگر ما امو شرایط که در کنفرانس داده شده بود اگر او شرایط پوره کنیم به شکل درستش، احتمال این وجود داره که از این حد هم بیشتر کمک برای افغانستان صورت بگیره. ولی در همه حال کمک کافی است که سالانه در حدود 3.3 میلیارد دلار برای افغانستان تعهد صورت گرفته. ما امیدوار هستیم که بودجه آینده افغانستان هم به نحوی عیار شود که هم در رشد و انکشاف اقتصادی افغانستان سبب پیشرفت خوب داشته باشه و سبب خیر برای مردم افغانستان شود و انشالله که این یک آغاز جدید باشه که تا 4 سال آینده ما به یک حالت خودکفایی نسبی برسیم و من مطمئن هستم که با در نظر داشت امکانات وسیعی که در افغانستان وجود داره، افغانستان انشالله از این مشکل خلاص شدنی است و در این منطقه به طرف پیشرفت و ترقی و تعالی خواد رفتن. ما زیاد از این صحبت نمی کنم. اگر مواردی بود با جناب زدران صاحب در این رابطه بحث خواهد کردم. السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. انجلات ما وزیر کبیر مالی جناب شیرزاد صاحب، رئیس صاحبان، درنو همکارانو، رسنیو استادو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ډېر زیات خوشحال یم چې 1999 مالي کال سره د ډېرو چالشونو د کړکېچونو سره د مالیې وزارت د حکومت د افغانستان یو څه داسې لاسته راوړنو سره ختم کړو چې موږ هغه منفي تاثیرات د کرونا له کبله چې زموږ په اقتصاد باندې راتله فضل د خدای د شي مخنیوی وکړو. تاسو ټول وطنوال لکه څنګه چې په جریان کې یاستئ د 1999 کال بودیجه چې کله ترتیب شوه په یو وخت کې موږ مجموعاً د بودیجه 428 میلیارده افغانۍ په پام کې نیول شوي وه چې د پارلمان لخوا هم تصویب شوه. او همزمان اقتصادي وده چې په پام کې نیولې وه 3.4 سلنه اقتصادي وده په فکر کې نیولې وه. مګر متاسفانه کله چې د فبروري په میاشت کې په ټوله نړۍ کې د کرونا وبا خپره شوه، افغانستان هم د دې نه استثنا نه و. خو څنګه یې لکه دې وبا چې نړۍ وځپله، افغانستان هم په مراتبي زیاتر د دې منفي تاثرات په افغانستان په اقتصاد باندې، په عوایدو باندې او ملي بودیجه باندې درلودل. زموږ اقتصادي وضع د کرونا د منفي تاثراتو له کبله منفي 15 سلنه ته راټیټه شوه. هغه یو څه چې موږ مثبت 3.4 په فکر کې نیولې وه هغه منفي 15 ته راټیټه شوه. همداراز زموږ عواید وزیر صاحب هم یادونه وکړه، اصل هدف یې د بودیجه کې ټاکلی و 1 میلیارد افغانۍ راکم شو. ورسره په بودیجه کې هغه مصارف چې موږ د کرونا د مخنیوي لپاره یا د کرونا سره د مبارزې لپاره په موږ باندې راغلل، د صحت په بخش کې یا د ساختماني یا د کارګرۍ د اقتصاد په بخش کې موږ باندې راغلل 4 میلیارده افغانۍ په موږ باندې اضافي مصرف تامین شو چې ټول د کرونا تاثیرات زموږ په ملي بودیجه باندې تقریبا 80 میلیارده افغانۍ وو. یعنی له یو خوا عواید راکم شو، له بلې خوا هم مصارف هم زیات شو. نو واضح وه چې موږ عواید هم چې راکم شو د یو کسر سره مخامخ کېدو. دې کسر د مخنیوي لپاره د حکومت د افغانستان رهبري، د مالیې وزارت رهبري، زموږ ټولو همکارانو، د مرستندویو ادارو، د زموږ نړیوالو شریکانو سره په همغږۍ موږ کومکونه راجلب کړل.
یو څو کومکونه زموږ سره تعهد شوي وو د بودیجې تکمیل لپاره چې په کې 600 میلیونه په اول قدم کې 400 میلیونه ډالر د بانک جهاني لخوا، اما د کرونا د وبا نه وروسته 200 میلیونه ډالر نور هم موږ سره تعهد وشو د بانک جهاني لخوا. همداراز 114 میلیونه ډالر د اتحادیې روپۍ څخه زموږ سره تعهد شوی وو. مګر دا کومکونه چې د بانک جهاني او د اتحادیې اروپا ټول مشروط وو، یعنې په شرایطو باندې په اصلاحاتو باندې مشروط وو. حکومت افغانستان باید در بخش‌های مختلف اصلاحات را کند. در شروع سال به تفاهم رسیده بودیم با جامعه جهانی و بانک جهانی و اتحادیه اروپا. شرایط باید ادارات مختلف ما تطبیق می‌کردیم که وزارت مالیه هماهنگ کننده تمام این اصلاحات بود. خوشبختانه و زحماتی که همکارای ما در وزارت‌های مختلف متحمل شدند و همکارای خود ما باعث شد که ما تمام اصلاحات و شرایط تکمیل ساختیم و تمام این کمک‌های بانک جهانی و اتحادیه اروپا و بودجه ما شامل شد. بر علاوه از اون 110 میلیون دلار قرضه سهل بود که از طرف صندوق بین‌المللی پول برای افغانستان برای مبارزه با وبای کرونا و ما اعلان شد که او را هم خوشبختانه ما به دست آوردیم و در بودجه خود شامل ساختیم. 100 میلیون دلار دیگه از طرف بانک انکشاف آسیایی به خاطر مبارزه با ویروس کرونا بر ما تعهد شد که او را هم به دست آوردیم. 220 میلیون دلار قرضه سهل بود که این هم از طرف صندوق بین‌المللی پول بود که این را هم ما به دست آوردیم. قرضه بود که بدون سود بودن و یک شرایط بسیار آسان دارند که تا چند سال انجام ما باید پس بپردازیم. اینمی کمک‌ها که جلب شد ما توانستیم که نه تنها کسر بودجه را رفع کنیم بلکه در خزانه خود هم یک مقدار پیسه را نگاه کنیم تا که بودجه سال آینده خود هم تبدیل بکنیم. چون متاسفانه عواید ما به او اندازه‌ای که ما پیش‌بینی کرده بودیم به او اندازه جمع‌آوری نشد. کرونا تاثیرات منفی خود را سرریزی داشت. مگر خوشبختانه کمک‌هایی که به ما رسید و صرفه‌جویی‌هایی که ما در بودجه عادی و در بودجه انکشافی خود داشتیم، ما نماندیم که هیچ پرداخت از وزارت مالیه مسترد شود، یعنی که هیچ پرداخت برای سال بعدی معطل قرار داده شود. خوشبختانه تمام پرداخت‌هایی که این سال برای ما رسیده بود برای وزارت مالیه مراحل شد، چون ما هیچ کمبود پول را در خزانه خود نداشتیم. و همه موضوع زمان مصرف بودجه و یعنی آخر دکال که چیزبال زمان که من کم شد آخر کم شد مصرف بودجه ما در آخر سال 7 میلیارد افغانی بود که بودجه عادی خود من 90% مصرف کردیم. فیصدی مصرف ما در بودجه انکشافی در بودجه عادی باشید 90% است و در بودجه انکشافی فیصدی مصرف ما 83% است که در اینجا مصرف ما 161 میلیارد افغانی بود. راتلونکي کال بودجه هم چې موږ ترتیبوله ده هم زموږ یو لاسته راوړنو څخه د مالیې وزارت ولې چې موږ هغه حالت هم چې درلوده د کرونا تاثیرات اوس هم نشته. تاسو ټول په جریان کې یاستئ چې د کرونا وبا دویمه څپه په افغانستان کې خپره شوې ده او تر اوسه پورې موږ د پیشبیني نه لرو دا به څومره دوام وکړي او دا به هم څومره عوایدو زموږ په مصرف باندې دوی ولري. مګر خوشبختانه هغه امکانات چې موږ درلودل تعهدات چې موږ سره شوي وو عواید چې موږ درلودل موږ د 1400 کال بودیجه د راتلونکي کال بودیجه په خپل وخت او زمان باندې 15 د اکتوبر باندې موږ شورای ملي ته د کابینې د تصویب نه وروسته واستوله چې هغه زموږ ضربالجل وي. موږ خپل ضربالجل پر اساس هم د ملي شورا دواړو مجلسونو ته هم ولسي جرګې ته هم مشرانو جرګې ته واستوله شوه چې اوس په ولسي جرګه کې د بحث لاندې ده. د 1400 مالي کال بودیجه یو ځانګړتیا دا ده چې همیشه په مالیې وزارت باندې ترتیب کېده چې د موږ پروژې یا د وکیلانو په خوښه یا د مقاماتو په خوښه یا د سنجش د خلکو سره د مشورې نه پرته
موږ شاملوو. مګر په دې کار کې زموږ اولویت دا و چې وزارت مالیه حکومت افغانستان په ټولو ولایتونو کې د متوازن انکشاف تضمینولو په موخه د خلکو سره باید مشوره وکړو. خوشبختانه زموږ همکاران تقریبا 12 ولایتونو ته سفر درلودل. د خلکو سره پر مشوره د بودیجې په جوړښت باندې تقریبا 200 پروژې موږ راوړي چې بودیجه کې شاملې وو. مګر وروستي مجلسونه چې د هېواد رئیس جمهور سره درلودل د دوی هدایت دا و چې موږ باید 40 ولایتونو ته سفر وکړو، د خلکو سره مشوره وکړو. چې پاتې 10 ورځې کې انشاءالله موږ 40 ولایتونو ته سفر کوو، د خلکو سره مشوره او د خلکو اولویتونه او ضرورتونه د دوی په دې بودیجه کې په پام کې نیسو، چې دا هم زموږ یو اصلاحات په بودیجه کې چې دې کال په پام کې نیولي دي. بودیجه پر وخت او زمان باندې پارلمان ته استول شوې ده. د ولس استازو نه غوښتنه دا ده چې پر وخت او زمان باندې ول چې موږ مالي کال ختم شو، زموږ بودیجه تصویب شي، بېرته راواستول شي، تر څو چې د خلکو د مامورینو معاشات او د حکومت نور مصارف چې دي د عمل منفعه مصارف دي یو ته موږ رسېدګي وکړی شو. همداراز د خزانې په هکله ما مخکې وویل چې شروع د کال کې د وبا د کرونا وبا چې خپور شو په افغانستان کې موږ ډېر مشکلات سره مخامخ وو. یک امکانات ذی هم بود که یعنی ما در خزانه در آخر سال هیچ چیز نداشته باشیم و شاید در آخر 1 یا 2 ماه آخر ما قادریم به این نباشیم که معاشات مردم یا اینکه همکارای خود بپردازیم. مگر خوشبختانه مدیریتی که از طرف وزارت مالیه تحت رهبری جناب وزیر صاحب صورت گرفت، کمکان به وقت و زمانی رسید، ما عواید انجام کردیم و همزمان تمام شرایط ما برآورده ساختیم. امید بود که کمکایی که با ما تعهد شده بود به وقت و زمانش رسید. دیروز که ما پریروز که سال مالی ما بسته شد، در خزانه ما 30 میلیارد افغانی ما فعلا رزرو داریم که یک حالت بسیار خوب هست. یعنی معیارهای تعهداتی که با صندوق بین‌المللی پول یا اینکه با شریک‌های بین‌المللی خود داریم، ما باید حداقل 10 میلیارد افغانی در خزانه وزارت مالیه داشته باشیم. اما خوشبختانه مدیریتی که از طرف وزارت مالیه صورت گرفت، ما فعلا 30 میلیارد افغانی در خزانه خود داریم که انشاءالله در سال آینده ما کمک خواهد کرد که هر وقت که ما با مشکلات مواجه میشیم که از اینجا ضرورت‌های خود را پورا بکنیم. شرایط که کدام شرایط بود به تفصیلش نمیریم. البته تمام شرایط که به بانک جهانی بود، اصلاحات در بخش‌های مختلف بود را برآورده ساختیم. با صندوق بین‌المللی پول یا IMF 2 برنامه، یکیش RCF بود، Rapid Credit Facility، ایران به پایان رساندیم. در قدم اول مذاکرات صورت گرفت و باز شرایطش بود، تمام شرایط برآورده شد و پول تعهد شده بود، برنامه انتقال شد. برنامه دوم ما که با IMF با تفاهم رسیدیم برنامه ECF است، Extended Credit Facility. این برای 3.5 سال آینده است. 220 میلیون قرضه سهل بر ما انتقال شده و باقی مانده در سالهای بعدی که شامل بودجه سال آینده هم است انتقال می‌یابد. در قسمت خزینه تقاعد ما قسمت قبل گفتیم که ما مشکلات خیلی زیاد داشتیم از خاطر این ویروس کرونا، مگر خوشبختانه بار اول بود تا چند سال گذشته که ما مکمل پرداخت‌های خود در این سال نهایی کردیم. تقریبا 154,000 متقاعدین پرداخت‌های خود به وقت و زمانش گرفتند و همزمان پروسه بایومتریک که خوشبختانه در مرکز آغاز شده و یک پیشرفت بسیار خوب در اونجا هم داشتیم. در مرکز در کابل برای عرضه خدمات برای متقاعدین ما مراکز را ساختیم که این سال و سال بعدی پلان‌های ما است که انشاءالله این مراکز ارائه خدمات در تمام مراکز در تمام ولایت انشاءالله اعمار می‌گردد تا که متقاعدین ما می‌توانند که در مرکز و ولایت همزمان و یکسان دسترسی به خدمات داشته باشند و ضرورت به این نباشد که متقاعدین از ولایت به مرکز برند. در مورد کنفرانس ژنوا جناب رئیس وزیر مفصل صحبت کردند. همچنان این سال ما وزارت مالیه افغانستان
رهبری مجلس وزرای کشورهای آسیای میانه را داشت. تمام سال رهبری از این پیش وزارت مالی افغانستان بود. خوشبختانه در اونجا هم تمام شرایط، تمام مسئولیت‌هایی که بر ما سپرده شده بود او را با وقت و زمانش اجرا کردیم و آخرین مجلس فیزی هم که یک ماه پیش در چارچنار یا در ارگ دایر گردیده بود از افغانستان قدردانی صورت گرفت و از تلاش‌های وزارت مالیه تشکری کردن همکارای ما که در اونجا رهبری داشتند و سال بعدی رهبری مجالس به کشور آذربایجان داده شده بود. دا زمون د دې کال لاسته راوړنې او د راتلونکي کال بودیجې په هکله هم وویل موږ یو مثبت انرژي سره د یو ټیم په شکل د راتلونکي کال لپاره اگر چې د کرونا مشکلات لا هم شته موږ پوره آماده یو چې راتلونکي کال پیل کړو و خپل مصارف او عوایدو ټولولو ته په عالي ډول ادامه ورکړو. یک مطلبی که فراموش میشه به خدمت حضار بیان میکردیم اون تغییرات و تحولاتی بود که در وزارت مالیه در طول سال به وجود آمد. از ابتدای سال ما تصمیم گرفتیم که تمام بستای کمبود وزارت مالیه از طریق رقابت آزاد کامیاب شوند که در ابتدا 220 بست در نتیجه امتحان کنکور عمومی که گرفته شد در اون جمله 101 نفر از جمله خانمادری چی کامیاب شدن و متوقع مردان بودن که در این پروگرام اول کامیاب شدن. ما 21 بست ریاست های وزارت به رقابت گذاشتیم که تا هنوز هم سلسله یگان تاش مانده که جریان داره از طریق رقابت آزاد کامیاب میشن. 9 بست ریاست های گمرکات و رقابت آزاد گذاشته شد که از طریق رقابت آزاد تانستن که یک تعداد از جوانهای با استعدادی از این سرزمین که هیچ وقت زمینه از این پشم صاحب نمیشد که در یک حالت بدون کدام واسطه بتانن که بیاید در ریاست ها اونها کامیاب شدن که 3 نفر اخیرشان در 6 نفر قبل کامیاب شده بودن، 3 نفرشان 2 روز قبل کامیاب شدن که انشاءالله اینها را هم به زودی معرفی میکنیم و از طرف دیگه 43 بست دیگه اول دوم ما هم آماده است که به اعلان بسپاریم و در ضمن یک تعداد بست‌های 3 و 4 که مربوط به گمرکات می باشه اونا هم لیستاش آماده شده که به اعلان گذاشته شود که تا از طریق رقابت آزاد با یک تعهد خاص به خاطر خدمتگزاری به این مردم کسات در اینجا بیاین و انشاءالله الرحمن که همون اهداف را که ما برای مردم تعهد دادیم اهداف خود از نگاه عایداتی میرسیم انشاءالله خواهیم رسید. تشکر. شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب وزیر صاحب، امین صاحب، رئیس محترم و همکارای میدیا، السلام علیکم، ظهرتان بخیر. قسمی که جناب وزیر صاحب توضیحات دادن پلان مربوط شده برای سال مالی 1399 توافق شده با صندوق باشی پول یا IMF 173 میلیارد افغانی بود که خوشبختانه وزارت مالیه توانست که 174.3 میلیارد افغانی جمع‌آوری کنه در این سال که از پلان تعیین شده IMF 1.3 میلیارد افغانی اضافه تر است و این یک دستاورد بسیار خوبی برای وزارت مالیه است. هدف تعیین شده برای سال مالی 1399 در سند بودجه ملی 177.8 میلیارد افغانی بود که در مقایسه با 174.3 میلیارد افغانی که جمع‌آوری شده این در حدود 3.4 میلیارد افغانی کسر نشان میده که معادل 1.9% کسر میشه. پلان داده شده برای گمرکات کشور که 1.7 میلیارد افغانی بود ولی متاسفانه که 73.8 میلیارد افغانی جمع‌آوری شده این 9.7% کسر نشان. دلایل کسرش جناب وزیر صاحب در شما تشریح کردن که به نسبت قرنطینه که به سطح کشور و جهانی در اثر شیوع ویروس کرونا موجود بود سبب تنظیم در صادرات واردات کشور شده بود که 3.4% تجارت کاهش یافته بود، 5% ارزش اموال گمرکی کاهش یافته بود و 3% اوسط تعرفه گمرکی کاهش یافته بود.
تمام امی کاهشاتی که از سبب قرنطین و بندش بنادر تجارتی در زمان قرنطین با ویروس کرونا با وجود آمده بود سبب شد تا 13 میلیارد افغانی ضایعات برای گمرکات وارد کنند که اگر این 13 میلیارد افغانی جمع‌آوری میشد گمرکات هم نسبت به پلان داده شده بیش می‌بودند. دستاوردهای خوبی در قسمت سیستم سازی و ریگولها در ریاست عمومی عواید و گمرکات موجود بود که یکیش الکترونیکی سازی پروسه قیمت‌گذاری گمرکات است که من بعد همو بخش قیمت‌گذاری گمرکات کاملا الکترونیکی شده و توسط سیستم اسکودا کنترل میشه. اعلان بستر گمرکات از طریق رفاقت یافته‌ها معلومات دارند وصل نمودن دروازه‌های دخولی و خروجی گمرکات با سیستم اسکودا بود و سیستم اینتکس است که داخل اسکودا است که سبب قرار موترهایی که داخل خارج میشدن میشه. دسته روند در مراحل تدارکاتی ابزارهای ردیابی است که ابزارهای ردیابی برای سیستم ترانزیت موترهایی که به شکل ترانزیت از قلمرو گمرکی افغانستان عبور میکنن و بعضا سبب میشه که اموال ترانزیت در داخل افغانستان تخلیه بکنن. سیستم ردیابی از او هم در حال تدارک است و سایر دستاوردهایی که در بخش منابع بشری و بخش‌های اداری داشتند. همچنان بخش عواید هم دستاوردهای بسیار خوبی در سال مالی 1399 داشتند. یک دستاوردش خودش تکمیل پلان عوایدی بود که صورت گرفت تعدیل اسناد تکوینی قوانین و طرزالعمل‌ها بود که در مشوره با سکتور خصوصی و سایر شرکای سکتور خصوصی صورت گرفته. ساله‌سازی پروسیجرهای مالیاتی بود تا سبب تشویق داوطلبانه پرداخت مالیات شود که سیستم‌ها را ما ساده ساختیم. معرفی خود اظهارنامه الکترونیکی بود که من بعد تاجر بدونی که فیزیکی و دفاتر مالیاتی میتونن از طریق سیستم اظهارنامه مالیاتی خود خانه‌داری و مالیات خود محاسبه و پرداخت کنند. همچنان موضوع مهم وصل سیستم مالیاتی یا سکلاس بود که با سیستم ECDR یا ثبت مرکزی جواز صورت گرفت تا ما بتوانیم تمام افراد اشخاص حقوقی یا حکومی که تشخصاتی که ثبت میشن و آنها در بیز مالیاتی خود شامل بسازیم. وصل کردن سیستم سکلاس با سیستم ETS و EBS بانک مرکزی بود که این سبب پرداخت الکترونیکی یا آنلاین مالیات میشه و همچنان سیستم RMIS یا سیستم معلوماتی عواید که ثبت تمام تعرفه‌های مالیاتی در او از طریق آنلاین صورت میگیرد. یکی از کارهای دیگه که صورت گرفت یک ارزیابی بین‌المللی یا Tax Administration Diagnostic Tool یا دالار اسسمنت به شکل آزمایشی سال گذشته در ریاست عمومی عواید صورت گرفته که این وسیله است که تمام نکات مثبت منفی عواید برای ما نشان میده و در آینده میتونیم بر اساس از ما پلان‌های استراتژیک و پروسه‌های ریفرم خود را ترتیب و تدوین کنیم. همچنان ایجاد هماهنگی بین ریاست عمومی عواید و استخبارات مالی و فنتراکا و سایر مراجع دیگر تامین شده تا ما بتوانیم سبب از پول و سرمایه را تحقیق بکنیم، از پولشویی و فرار سرمایه و سایر موضوعات آن خبر باشیم. تشکر از توجه.